السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. دا اوس د ګوانزو په ښار کې موږ د میدان خواته روان یو. دا د ښار یوه حصه ده چې تونل پکښې کې دا یو غونډۍ ده، دا غونډۍ یې سورې کړې ده، په دې کې دا تونل دی. نو تقریبا داسې زموږ په افغانستان کې نو د سالنګ ساحه دا رقم تونلونه دي، هغه ډېر خراب دي نه، دلته دا تونلونه هېڅ وخت نه بندېږي. دا نو په کال کې 2 واره دلته په چین کې تجارتي نندارتونونه جوړیږي چې دې ته بیخي د ډېرو هېوادو خارجان راځي. موږ هم راغلي یو په دې نیت چې په دې نندارتون کې ګډون وکړو. اوس د هوایي میدان خواته روان یو، د هوایي میدان سړک دی او دغه نندارتون یو وارې په مارچ کې جوړیږي او بیا په اکتوبر کې جوړیږي. د اکتوبر د 15 څخه شروع د نومبر تر 15 د نومبر تر 4 تاریخ پورې. نو ګوانزو دا وارې د ګوانزو ښار د دې لپاره انتخاب شوی دی ځکه نو په چینایي دې ته ګوانګجاو خوی هم وایي، ګوانګجاو خوی چې دا د ګوانزو نوم هم پکښې کې داخل دی. نو راځئ تاسو ته به د ښار نو ښار نه دی، لږ وتلې ساحه ده. دا ځینې سیمې به د ګوانزو د ښکاره کړم. ګوانزو نوم به مو ډېر اورېدلی. د ګوانزو نوم چې دی د په چینایي ژبه ګوانګجو ویل کېږي، خو نور ستاسې خلک یې ګانزو بولي. دغه دواړه یو ځای دي. هوا د باندې هوا 3 درجې ده تقریبا، که څه ورځ ده. دا چې اوس ورځ نه وي بیا دلته ګرمي، د ګوانزو هوا معمولا ګرمي لري، په دوبي بیا بیخي ډېره ګرمي لري، تر کندهار هم ډېره ګرمي لري. اوس نو پسرلي د مني شپې دي ځکه هوا یو څه سمه ده، خصوصا بیا نن چې ورځ ده هوا ډېره ګرمه نه ده. بیا هم په موټر کې اې سي په زوره چلانده ده.
的是在那里。这一部分都看起来是森林的样子，有树太多，是不是？是不是这个森林的一部分吗？这里看起来是那种山森林，知道吗？树林、森林，森林。对，你没懂好像，我给你写吧。这是墨峰山，对，一个山来的。这一部分看起来是。经过事故多发地，请小心驾驶。沿G150深海高速，这个山不亮啊，行驶不漂亮啊。 9.6公里，400米处有违法拍照。3公里内有多个右侧汇入口。森林就是看起来就是这一部分是森林的一部分。No, da غرونو یو متکاوه